بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو اکسل کې هوم منو کې نمبر ته راځو. هوم منو ته راځو. هوم منو کې نمبر ګروپس د کوم ګروپ دی؟ مثلا نمبر ته نمبر ګروپ نوم وایو. دل په خاطر چې وخت ضایع نشي مخکې له مخکې ما دغسې یو جدول ترتیب کړی. دې کې ګورو دلته مې لیکلي نمبر فارمټ آپشن ته. نن دغه نمبر فارمټ آپشن کې موږ نن کار کوو. دې کې مې دې په خاطر چې آساني راشي دلته مې هر یو ته په دې جنرال کې چې کوم کمانډونه دي، نمبر دی، کرنسي ده، اکاونټینګ دی، شارټ ډیټ او لانګ ډیټ دی، دغه مې مخکې له مخکې دلته ځای په ځای کړي دي. ښه، دغه جدول چې ما سره کوم دی زه غواړم ډیټا ټوله ډیلیټ کوم. اوس ما د په دې اساس باندې مثلا منظم کړی زه غواړم د ډیټا اوس ډیلیټ کوم، دې په خاطر چې اساني راوړي. دلته مثلا د ټول زه له منځه وړم. صحیح. دلته اوس مثلا آی ډي ده، امپلایي آی ډي مثلا A001. زه مثلا دا د ما سره د امپلایي آی ډي ده. صحیح. دلته راځم دا مکمل کته ډراګ کوم، ماوس کرسر دې قسمت راوړم کته ډراګ. اوس دې ته دلته راځو نمبر فارمټ. د نمبر فارمټ زه جنرال ورته انتخابوم، مثلا نو سپیسیفیک فارمټ. زه وایم چې همدې آی ډي نمبر کې دي. دلته راځو نیم ته. نیم څه کار کوي؟ مثلا نیم دلته ده. نیم کې مثلا ما سره دي سجاد، مثلا نور، کمال، کریم، علی، مثلا احمد، مثلا فرهاد، مثلا نعیم، مثلا خان. دلته راځم د ډیټا مکمل سلیکټ کوم. دلته دې ته زه وایم ټکسټ انتخاب کوم. ټکسټ باندې راځو مور نمبر فارمټینګ ته. دې نه راځو دلته ټکسټ ورته انتخابوم. دې نه وروسته موږ دلته لرو پوزیشن ته. پوزیشن ته هم ټکسټ انتخابوم لکه څنګه چې الریډي ما انتخاب کړی دی. که چېرته پوزیشن نه وي د هر یو ټکسټ د څه دپاره انتخابوو؟ موږ ټکسټ فارمټ موږ د لیکنې یا نوشتې لپاره انتخابوو. دلته که مثلا ما سره اوس د مکمل اول کې تاسو کله کوئ د کوم حالت کې؟ جنرال کې. ټول جنرال کې مکمل ده، ټول په اول حالت کې په جنرال کې. که زه دلته ولیکم مثلا پوزیشن ډاکټر، مثلا انجینیر، مثلا ټیچر، مثلا ما سره منیجر، مثلا فاینانس، مثلا ډاکټر، مثلا انجینیر داسې بلا 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 نور. دلته راځم دې ته چې انتخابوم ټکسټ ور انتخابوم. اوس په کوم حالت کې دی؟ نو سپیسیفیک فارمټ. کله چې موږ ټکسټ ته راځو د لیکنو لپاره موږ داسې انتخابوو. دلته راځو ټکسټ ته، دې لپاره زه انتخابوم ټکسټ. یعنې دا اکسل پېژني دا څه ده؟ لیکنه ده. له هغې نه وروسته موږ راځو سالري ته. که دلته دې کې لږ سالري ورکړم، مثلا معاشونه دي مثلا 200 300 400 مثلا 600 700 مثلا 200 300 داسې معاشونه زه په نظر کې نیسم. د مکمل سلیکټ کوم او راځم دلته سنټر پوزیشن باندې ته اپلای کوم. سنټر او میډل کې اوور ټایم مثلا دوی سره اضافه کاری ده، مثلا 20 20 50 60 40 مثلا 60 مثلا 20 دا دوی سره اضافه کاری ده. ټوټل څنګه راوباسم؟ راځم دلته مساوي SUM مساوي قوس، مثلا دا دواړه ما سره ټول دلته جمع کړه، قوس بند کړه او انټر کړه. دلته ماوس کرسر راوړو، دا ټول باندې چې کوو ډراګ کوو. دلته مثلا موږ سره که ټوله ډیټا یې ټول دې باندې اپلای کیږي. اوس سالري موږ سره به دا څه کیږي؟ په پیسو باندې ښودل کیږي. دلته راځم دې ته څه ور انتخابوم؟ مثلا ډالر ساین انتخابوئ. دې ته راځئ مثلا دې باندې څه اپلای کوئ، دې ته هم مثلا ډالر ساین انتخابوئ. او راځئ په دې کې زه غواړم دې ته کرنسي آپشن ولګوم، دې ته غواړم اکاونټینګ. دلته راځم دې باندې کلیک او دې ته راځم مکمل کرنسي. دلته راځم دې باندې اپلای کوم، کلیک کوم، دا انتخابوم، دې ته هم راځم کرنسي. بل راځم دې نه وروسته مثلا چې دي ټوټل دا 200 جمع کړه دې سره، دې باندې څه اپلای کوم؟ اکاونټینګ. دا جمع کړه او معاش له اضافه کاري سره جمع کړه او دا ټوټل شو موږ سره. اوس که غواړئ دا ډالر ساین تبدیل کړئ، راځئ کنټرول پینل ته یا هم
وینډو آر بټن دلته راځئ intl.cpl انټر کړئ. دلته غواړئ د افغانیو فارمټ اډیشنل سیټینګ ته راځو، کرنسي ته راځو. کرنسي نه دلته مثلا یو AFN ورکړو، AFN افغانۍ. زه غواړم د معاش دلته ما سره افغانۍ اوکې کوي او هم اوکې کوي. دلته موږ سره افغانۍ راشي، دلته باندې کلیک وکړو موږ ته سره راځي افغانۍ. دې نه هایر ریټ غواړم. هایر ریټ څنګه په کار کوي؟ زه غواړم دلته اوس ډیټ راوړم. هایر ریټ مثلا د ډیټ شارټکټ شي ټو ډیټ کنټرول پلس سیمی کالن، کنټرول سیمی کالن سره ډیټ راځي. دلته راځم شارټ ډیټ شارټکټ شي دی کنټرول پلس سیمی کالن. دا د شارټ ډیټ لپاره په کار کوي. راوړم دا دلته لاندې ډراګ کوم. دې له خاطره چې یو تمرین وشي دلته ما څه راوړی دی، دلته هم هایر ریټ کومه ورځ باندې مثلا دا کارمند مو هایر کړی دی. راځو لانګ ډیټ باندې زه کنټرول پلس سیمی کالن راوړم او دې باندې زه اپلای کړم شارټ ډیټ او دې باندې غواړم دا څه اپلای کړم، دا لاندې ښکته ډراګ کوم، دې باندې غواړم چې اپلای کړم لانګ ډیټ. دا لانګ ډیټ ما سره شو. د این راځو ټایمینګ ته. ټایمینګ کې مثلا ورک ټایم کې موږ دا څه کار کوو، مثلا آی ډي نمبر کې مثلا سجاد پوزیشن ډاکټر معاش 200 دی، اوور ټایم اضافه کاري $10 دی، 10 افغانۍ. ټوټل د دواړو ټول جمع شي څو راځي 210. هایر ډیټ په دې تاریخ باندې هایر شوی دی. شارټ ډیټ دی دا لانګ ډیټ دی. تاسو کولی شارټ کې ډیټ قسم باندې ولیکئ او لانګ کې غواړئ په دې قسم باندې ولیکئ. دلته راځو ټایم ته. ټایم مثلا څنګه کوو، د نن ورځې ټایم مثلا اوس ټایم شارټکټ شي کنټرول پلس شیفټ پلس سیمی کالن. غواړئ دلته مثلا ټایم وکاروئ، مثلا کوم ټایم باندې د سره موږ سره دی وایي. دلته راځو د باندې کلیک او دلته راځو مور فارمټس ته. دلته راځو هم ټایم باندې کلیک کوو او دلته هم اوکې بټن. دا موږ سره شو ټایم شو. دلته مثلا که غواړئ لاندې ښکته کړئ هماغه اساس باندې کار کوي. دا موږ سره و فارمټ مینو کې دغه اپشنونه ټول موږ وکارول. دې نه وروسته موږ راځو دې قسمت ته. که لاندې دغه علامې موږ سره نه وي، مثلا اوس زه راځم مثلا دلته ما سره لږ ډېر ټایم شارټکټ کاروم. ټایم شارټکټ څه دی؟ ټایم شارټکټ مثلا کنټرول پلس شیفټ پلس سیمی کالن. ټایم شارټکټ دی. مثلا که دلته ما سره چېرته لږ سالري مثلا 200 3000 مثلا 4000 5000 مثلا 6000 مثلا سالري او دې باندې کله کلیک وکړم مکمل سلیکټ او دلته راسئ تاسو دلته ته FN که چېرې غواړئ په افغانۍ باندې معلوم شي، غواړئ ډالر باندې ښکاره شي، غواړئ دې ته کوم کرنسي ولګوئ، پاونډ ولګوئ، غواړئ دې ته څه ولګوئ، ایرو ولګوئ او غواړئ مثلا دې ته چاینیز ین ولګوئ. دې ځای تاسو هر ساين چې تاسو غواړئ، هر کرنسي غواړئ تاسو کولی شئ نورې هم پکې جوړه کړئ، غواړئ همدا پکې ترسره کړئ. دې نه وروسته موږ لرو پرسنټیج. پرسنټیج څه کار کوي؟ پرسنټ سټایل کې کله چې موږ پرسنټ سټایل دې باندې اپلای کوو دې ته بله سلو کې ضرب ورکوي. مثلا دا 2000 ده، دې باندې زه لږ کله اپلای کوم په سلو کې ولې ضرب ورکوي. دې نه موږ لرو کاما سټایل. کاما سټایل د اشاریې نه وروسته درې خانې بیلوي. که مثلا لږ ډیټا وي، مثلا دومره ډیټا وي مثلا، او دې باندې زه کاما سټایل اپلای کړم له اشاریې نه او پس درې خانې بیلوي. اکاونټینګ کې ساینټیفیک اکاونټینګ کې دې نه موږ ګټه اخیستلی شو. دې نه وروسته انکریز انډینټ او ډیکریز انډینټ ببخښئ د انکریز ډیسیمل او انکریز ډیسیمل. که مثلا دلته ما سره لږ ډیټا وي مثلا 8.9 انکریز که غواړئ اشاریه کمه کړئ 8.9 دې زه غواړم دا کمه کړم. دې باندې کلیک کوئ اشاریه کمیږي. دې نه وروسته که چیرې له 8.اشاریې نه وروسته 5 نه زیاته دي دا یو کې یو راوړي 8 سره جمع کیږي. دا د خپله څو نظر کې نیول کیږي 9. که زه بل اشاریه نور کمه کړم دا دلته به 9 شي. که چېرته داسې عدد دي مثلا 5 اشاریه مثلا 9 اشاریه مثلا
څلور د ډیسیمل که زه کله کموم مثلا کله چې ډیسیمل زه کموم ډایرکټ دا ماته څه لیکي 9 لیکي دا و په هوم منو کې نمبر ګروپ کې په نمبر ګروپ کې د نن ورځې د اکسل درس